د کابل ښار د 14مې ناحیې اړوند په قلعه‌نو سیمه کې د یو شمېر شتمنو هیوادوالو په مالي مرستې سره یو نوی روغتون فعال او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د دغه روغتون د پرانیستلو په مراسمو کې سیمه ییزو خلکو او ډاکټرانو وویل چې د یاد روغتون له جوړېدو سره به تر ډیره د هغه ناروغانو ستونزې هوارې شي چې بېوزله وي او د درملنې لپاره پیسې ونه لري. هغوی له خیریه بنسټونو او حکومت نه د نورو همکاریو غوښتنه کوله. حکومت امارت اسلامی افغانستان و سازمان‌های بین المللی که در افغانستان کمک میکند امیدوار هستیم که مردم غرب کابل و مردم برچی و خصوصا ساحه کتبلندی که اینجا حضور داریم در نقطه قرار داریم که واقعا از نگاه بشردوستانه احتمالا نیاز شدیدی به تمام کمک ها دارد، خصوصا به صحت. کلینیک فعلا در 3 بخش فعالیت داره. فعالیتش اکثرا در بخش اطفال است، نسای ولادی است و بخش داخلی عمومی است. مردمایی است که واقعا ما در عرصه طبابت قرار داریم، میبینیم که مریضی که میه با 200 افغانی میه که ما میگه این از همسایه خود قرض کردیم، اگه 200 افغانیش را ما بگیریم این دوایش از کجا کنه؟ د ایثار په نوم دغه نوی روغتون د یو شمېر بهرمېشتو هیوادوالو په مالي همکارۍ سره نوی فعال شو چې په بېلابېلو برخو کې به د ناروغانو وړیا درملنه پکې کیږي. کرایه کلینیک هزاره بنیاد خیریه ایثار هزاره مقیم در خارج لطف نموده و معاش متخصصین و پرسنل کلینیک توسط شفاخانه بهار صحت مدیکال کامپلکس بر ریاست متخصص صاحب غضنفر شاه الهام نجیبی زاده پرداخت خواهد شد. تمام مریضان OPD یا سراپا کاملا به طور رایگان معاینه شده و در هر بخش متخصص مربوطه موجود بوده و با مریضان برخورد درست صورت خواهد گرفت. د یادونې وړ ده چې د کابل ښار د 14مې ناحیې اړوند سیمو کې د خیریه بنسټونو او شتمنو هیوادوالو په مالي مرستې سره دا ډول څو روغتونونه جوړ او نور عمل منفعه خدمتونه هم ترسره شوي دي چې تر ډیره یې د سیمې د خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي دي.